السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن تاسو سره د فراز وینا مخاطب یم او تاسو به په سوشل میډیا باندې زموږ ډېر پروګرامونه کتلي وي. خو نن چې موږ کوم پروګرام کوو دا د دې ټولو نه ډېر مختلف دی او موږ به د یو کس نه تپوسونه کوو هغه چې کله نسیم روغ کې دی نو ځان ته ایزیلوډ اړو کړی نه دی. نو موږ د دې نه تپوسونه کوو چې تاسو دا ایزیلوډ ولې نه دی کړی. نو تاسو موږ سره اوسئ. السلام علیکم منیب بھائی. وعلیکم سلام. منیب بھائی وخت ساتم څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښکلی وخت ساتم تېرېږي. منیب بھائی زه خبر شوی یم چې تاسو کله نسیم روغ کې نو ځان ته بیخي ایزیلوډ نه دی کړی. نو دې څه وجوهات دي؟ دانش صاحب اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مننه چې تاسو دومره راغئ او بیا زموږ د مینهوالو ته دا پیغام وړاندې کوئ. نو دې مینهوالو ته به زه اوس ویم چې ما به لوډ ځکه نه کولو چې مخکې ما 50 روپۍ لوډ وکړو نو 30 روپۍ به رانه کپنۍ وله کټ کړي، 20 روپۍ کې به پاتې شو نو په هغې به یا چاته رنګ کې یا به مسکال کې نو په دې 20 روپو څه کېږي. ما د دې وجې بیا هېڅ لوډ نه دی کړی. ها منیب بھائی اوس خبر شوی یم چې تاسو پیکجونه ډېر کوئ نو دا ولې؟ او چې پیکیجونه م رعایت کوو. اوس خو پیکیجونه کوم اوس خو ښکلی پیکیج راوتې 80 روپۍ دی، 50 پکې د وټسپ لپاره 200 پریمینټونه نو بس اوس ټولې مزې مزې دي. باسه مړه دا شوټ ته ناست ظالمه یا کیمرامین صاحب دا سب شوټیان دي. پیکیج ته بیخي نه شوی لوډ به ته یو هم نه کولو او اوس داسې پیکیجونه دلته کوي. نو یاره مړه دا دوی ته به سوی یم کیمره دا کیمره بنده کړي تا باندې راکړم ډېر وخت دا وخت منیب بھائی جی تاسو وخت سات څنګه تېرېږي؟ الحمدلله وخت سات ډېر ښکلی تېرېږي. منیب بھائی موږ خبر شوي یو مړه شه مړه دا مټ هم د ما نه خراب کړه.